حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی کتاب الایمان کے دا حدیث ذکر دی چې ما د نبی علیہ السلام مبارک نو ریدلی دی غیو فرمایل چې ترسو یو انسان ته د پلار نه د بچو نه او د کل مخلوق نه زیات خوښ نشم هغې پورې دا انسان مسلمان نشي کېدی. گویا د انسان د ایمان دارومدار د نبی علیہ السلام په محبت او په مینه که چا کې د حضور پاک سره مینه محبت وي دی به مسلمانی او که چا کې دا مینه نی نو دی به مسلمان نی. او دا خپل نبی علیہ السلام فرمایي لکه دا د چا سوچ نه دی د چا فکر نه دی، دا د رسول الله مبارک خپل وینا ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام مبارک سره کېناست او نبی علیہ السلام ته عرض کوي د الله رسول د هر چا نه ماته ګرانې خو د خپل ځان نه نه، زما دا نفس راته زیات ګران دی ستاسو نه، نور راته د ټول مخلوق نه زیات ګرانې. رسول الله مبارک ورته فرمایي کلا عمر داسې نشي کېدی چې ما سره د محبت وي نو د ځان نه بم زیاتی، دا کېدی نشي. حضرت عمر فاروق چې دا خبره واورېده نو سر یې ښکته که لږ ساعت پس بیا عرض کوي د الله رسوله ما سوچ وکړه ما ته د خپل ځان نم ګرانې وی آن یا عمر اوس خبره درسته شوه. دا چا سوچ نه کړي فکر یې نه کړي او چې دې سوچو کې فکر وکړي نو دته به رسول الله مبارک د ځان نم ګران ښکاري. او ساده دلیل درته ووایم چې صحابه به د حضور پاک نه ځان قربانو چې زه دې مړ شم خو نبی علیہ السلام دې بچ شي، زما زوی دې مړ شي خو نبی علیہ السلام دې بچ شي، نو دا د ګرانوالي او د مینې نښه شوه که نه. اصل کې زمون خلقو د خپل ځان سره تعلق دی، د بچو سره هم تعلق دی، دې تم نظر دی، ځان ته بچو ته ښځې ته دوستانو تم نظري او رسول الله مبارک تم نظر کمی نو ځکه مونږ ته فرق ښکاري. ګنې چې مونږ د ځان او د نبی علیہ السلام په منځ کې موازنه وکړو نو بیا به راته نبی علیہ السلام د ځان نه زیات ښکاري. دوه ډکي سړی وایي دا لرګي اوږد دی او دا بل سړی وایي نه زما کور کې چې کوم لرګی دی هغه اوږد دی، نو دواړو کې د زیات اوږدېدو فرق هله معلومیږي چې دواړه لرګي سړی یو ځای ودروي، یو ځای ودرول نو پته لګي چې کم پکې اوږد دی. نو که د حضور پاک د محبت ظهور او سړی ته د خپل ځان او د خپلو بچو د محبت ظهور دا یو ځای شي او سړی موازنه وکړي چې یاره که نبی علیہ السلام ته زما زوی بد ردوي او د هغې په شان کې ګستاخي وکړه، ده ته به اوس پته ولګي چې ما ته به زوی زیات ګران او که نبی علیہ السلام، دله به غصه ورځي که نه به ورځي. یا د یو سړي دوست دی یا پلار دی یا ښځه ده او دی د حضور پاک په شان کې ګستاخي وکړه او سپکې وویله، که دې پې خاموش پاتې شو بېشکه د مینه د بچو سره او د دوستانو سره د حضور پاک نه بیا زیاته ده. او که دې پې خاموش نه شو د سپېغله اوچته کړه او زوی نه یې پړق وویسته، زوی ته یې بد ردوي د کور نه یې ویست، ښه ته زما د پیغمبر په شان کې ګستاخي کې، دا ګوره اوس موازنه راله نو پته ولګېده چې د بچي سره مینه د حضور پاک په نسبت باندې کمه ده او هغې سره مینه زیاته ده. سړي خو څه کې یو جهاد د احد کې یو زنانه راله او عجیبه اتفاق د دې زنانه په دې احد کې پلار هم شهید شوی و، خاوند هم شهید و، زوی هم شهید و، ورور هم شهید و، ځکه اویا کسان شهیدان شوي. دا راله ډېره زیاته په هیبت وه، د هیبت نه ترې دا پړونې او څادر هم غورځېدلی و، په منډه را روانه وه. چا ورته وی بیبي لږ غوندې په قلار شه، ځکه خلکو ته پته وه چې دومره لوی غم په دې زنانه راغې، دا غریبه به برداشت څنګه کوي چې څنګه دا ودرېده. یو صحابي ورته خبره کوي چې ودرېږه، زه ورته د یو کس ال ویمه چې هیبت پرې رانشي، بیبي ودرېږه او خیر دې مبارک دې شه ستا رور شهید شوی دی. دا ورته څه وایي؟ وی رور پرېږده د حضور پاک حالت راته وایه، رور پرېږده د نبی علیہ السلام حال وایه. وی نبی علیہ السلام مبارک خو ټیک دی هغه دی، ځکه چې یو پراپیګنډه شوې وه په دا جنگ کې چې حضور پاک مبارک شهید شو او دا احادیثو کې راځي شیطان پکې اواز کړی، هغې سره د صحابو په دې وجود تزلزل راغلی. نو دی بیبي ته هم د اطلاع رسېدلې وه، وی رور به خپل کار کوي د نبي علیہ السلام حال وایه. وی هغه ټیک دی. چې لږ مخکې شو بل یو کس په مخه ورغی، ترور مبارک ته شه
ځکه هغې به د شهادتونو مبارکبادي ورکوله. وی پلار دې مړ شوی دی، پلار دې شهید شو. وی پلار به خپل پلار کوي نبی علیہ السلام راته ښایه. لږه چې مخکې شوه بل یو کس وله راغی، ترور خاوند دې وفات شو، شهید شوی دی. وی خاوند به خپل کار کوي، رسول الله مبارک حل راته وایه. چې لږ ور مخکې شو وی ترور دغه دی بچی دی پروت دی، ته خوا کې ور تېرېږي، داسې پې تېرېدله او شهید شوی دی. وی زوی به خپل پلار او زوی او ورور ټول به خپل کار کوي، ما ته د دواړو جهانو سردار ښایه. رسول الله مبارک ورته چو خو قسم دی که دا د خپل پلار لا یا خاون لا یا رور لا یا زوی ته نږدې شوی قدرې وي چې منډه یې کړې داسې د لیونو په شکل کې. او نبی علیہ السلام مبارک ته وکتل، وی اوس ټول غم ختم شو. دا الله رسوله چې ته مې جم دی ولیدې غم لاړ ختم شو. پلار بم خپل کار کوي، رور بم کوي، زوی بم کوي، خاون بم کوي، مړي دې خپل کار دی کوي، خو چې تاسو مې جم دی ولیدې او روغ سالم مې ولیدې. د ښځو په ذهن کې چې پروردګار د رسول الله مبارک سره څومره مینه اچولې وه او د هغې زړه کې کم محبت اچولې و، او دا چې ایمان دې راوړه بس دا به یې که نه. د هغې ایمانونه خو زمونږ د ایمانونو په شانتي نو، خو کلک ایمانونه او مضبوط ایمانونه. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابوں کے سردار دے صحابوں دی خلنبی مسلمان دے. کم وقت کے چھے دا مسلمانانو تعداد یو کم سلویختو تورسید یو بزیاتے دا. حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام تکینا سوید اللہ رسولہ یو درخواست کو وی گورا من خوص الحمدللہ زیاد شو. دغا وقت پوری دا اللہ دا طرف ندا حکمو چھ تاسو پٹ دعوت چلوے خکارا چاہتا مو آئے او بالکل خفیہ طریقہ اسلام خواہ یو کم سلویختو تا چی دا مسلمانانو تعداد رسید. وی صاحب دا درخواست کو کمونگا اس یو پٹے دا خلقو مخ کے اعلانو کو سنگا بھئی حضور پاکو فرمائل ما تا خدا اللہ دا طرف نلا دا حکم ندے شوی، ما تا خدا اڈر دے حکم دے چلا پٹ با تبلیغ کوئے، دعوت پا پٹ چلاوے، کارا با نکوے. وی حضرت مال اجازت رکھ مونگ گنو یو کم سلویخ کسانیو مونگ تا سو غگ نشی کولے. دیر ٹنگ شنو نبی علیہ السلام مبارک ورطا اجازت ورک بس مرگری غون واغشتر و دا بیت اللہ خوال راغی. دا یو کم سلویخ سڑیو دا غروز دا چی پا کم رض حضرت حمزہ مسلمانی گی او دا دیر وزی نا دریر وزی پاس حضرت عمر فاروق مسلمان شو. چی دیر آگی دا بیت اللہ خوالا دا یو کم سلویخ مسلمانان کین آستل. حضرت ابوبکر صدیق پاسے دو تقریر شروع کو پہ اسلام کی لنبے خطبہ دادا دا دین مخ کے پہ اسلام کی تقریر و خطبہ چانا دا کرے او دیر مزیدار بیانو که چھ اللہ یو دا شرک نلری او زمان دا نبی علیہ السلام مبارک نمی پڑے رخ طریقہ واقع چھ دا اللہ پیغمبر راغلے دے او منگ تا معلوم دے چھ دروغ جن ندی رشتونے دے منگ کے وقت تیر شوے دے منگا اومنا او زنور خلق لمدا دعوت ورکم چھ دا ټول پا دا ایمان روڑی. دا خبر سوی چھ کافران لکا دا ماشو میگو پی راغون شو او شورو یا پیوکلا چا لرگی روڑل او چا نیزی روڑی او چا توری روڑی او پا مسلمانان وی شورو کلا. او حضرت ابو بکر صدیق دم رو او چھ دی خوار را پریوت بے ہوش شو او دم رو وین او زخمون شو چھ دا غوین او دا زخمون دا لاس دی چا پی جندنا چھ ابو بکر صدیق پا کی کم یاو دی او دی خود شریف انسانو دا یو ډېر لوی قوم سره تعلق لره د اسلام نه بغیر به خلکو قدر عزت کو. د قبیله و بنو تیم دا غي مشران رااله لو ابو بکر رضی الله عنه یوړو او کور کې سملاو او دی بهوش پروت ته. نو هغه قبایلی خلکو د قبیله مشران ټول رالل او د بیت الله په خوا کې اعلان وکړ وی زمونږ د قوم سړی تاسو وو دار چا خپل دین دی خپل مذهب دی ستاسو سکارو چه دیم واو او ای پدی والو که عطبه دیر نیغ و عطبه دغه وقت دا ابو جهل نم اوچت مکی سردارو. نو اغوی دا طول قبیله مشرانو اعلانو که وی زمونگ دا قوم سڑی ابو بکر که مر شو نو دا زمونگ اعلان دی چه مونگ با دا آغا پا بدل که عطبه وجنو ابا قتلو پریدو بینا دا یو اعلانو شو. او قبائلی خلقو یو بل سره چه بے جنگ شروع که نو پکلونو باغ جنگونه تیریدل او پاغی کی بد دنیا مړی کېدل او دا خلق رال حضرت ابوبکر نګیر چا پیر تودی ویني ته پاکي یا زخمونو علاج هغه زمانہ کې چې سوا ورته کوي د سحر نه تر ماخام پورې دی به هوش او ماخام دی په هوش کې راغی چې هوش کې راغی نو لومبه تپوس کوي مرګری ټول ورته ګیر چا پیر چا کم قد قوم خلق ته ټول کافر دي لومبه چې خلق وځي
وی ما ته دا الوایا چې رسول الله مبارک په سحال دی. یا خو د قوم خلکو کې د ده د هغه مظلومیت د وجې نه جذبه راغلی وه، د ده د هغه وینو د زخمونو د وجې نه په خلکو ننګ او غیرت کو، خو چې دا ټکې واورېده ټول ته پاسېدل، وي ته هم داسې ښې، خو د هغه د لاسه خو ته ووالې شوې، د پېژنګلو نه ووتې، بېهوشه شوې. مونږ درته ګیر چاپېره ناست و علاج دې کوو، او چې هوش کې رالې نو بیا هم د هغه تپوس کې. د قوم خلک لاړل او د تلو سره واپس په بیت الله کې اعلان وکړه، دومره د ده نه بدګمانه شو. وی خلکه وختي مونږ یو اعلان کړی چې زمونږ د قوم سړی ابوبکر دا عتبه په سازش والی شوی دی، نو مونږ به د بدل د عتبه نه اخلو، خو مونږ هغه خپله خبره واپس کوو، زمونږ د هغه سړي خپل روانې دی. هوش کې راغی یو شواروس پس نو چې نوم اخلي د هغه خپل ملګري نوم اخلي، خلک ته لاړل خواره شو. مور بیا موري ام الخیر د مور وه او ورته ناسته و بچې دا نوې قصې پسې دې پرېږده، ګوره قوم در باندې څومره غیرت وکړو، او ستام چې لومبۍ ژبه وګرځېده نو د ځان تپوس نه کوي، او د نبي علیه السلام نوم یې واخېست، د هغه تپوسونه کوي. وی مورې زما د قسم په خدای وي چې تر څو مې حضور پاک نه لیدې نو زړه مې پریشانه دی. مور یم دغه وخت کې لا مسلمانه نه ده. هغې وله الوا ملوا نرم خوراک تیار کړه چې وله ورکړي، اوبې وله راوړئ. وی مورې زما د پاک ذات قسمې چې زه پیدا کړم چې تر څو مې رسول الله مبارک نه لیدې چې یو سک اوبه یا خوراک خولې له یو نسم. ما ته د هغې الوایه. مورې وی مونږ ته څه خبر یو؟ وی ښه داسې وکړه، مور ته وایي د حضرت عمر خور و ام جمیلې نوم، وی د هغې نه تپوس وکړه، هغې ته پته لګي. دا د دې زوی د خاطره د حضرت عمر هغه خور کره ام جمیل کره لاړم، د هغې نه یې تپوس وکړ. وی زما زوی چې دی نو ډېر زیات خلکو والې دی او په وینو شور پور دی او بېهوش و، هوش کې اوس راغی او هغه وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم حالات راله راوړی. نو مونږ ته خو هغه نه دی معلوم چې نو ستا نوم یې راته واغست چې د هغې نه تپوس وکړې. هغې خوار یم خپل اسلام پټو، نو هغه ورته وایي زه محمد څه پېژنم او زه ستا زوی ابوبکر څه پېژنم، ځکه اسلام یې پټ ساتلی بیا خو ښکاره کېده. وی زما زوی ستا نوم اغوښتی دی. یاره وی چې تا د زوی دا کم حال بیان که زه ودرېږه زه در سره ځمه، نو زه به یې پخپله ووینم، خو نه د زوی پېژنم او نه محمد پېژنم صلی الله علیه وسلم. چې دا څنګه راله او حضرت ابوبکر ته یې وکتل نو په ژړا شوه، د هغه هغه زخمونو ته او د هغه هغه حالت ته. نو فوراً ته ابوبکر تپوس کوي ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته وایه. نو دا پریشانه شوه او اشاره یې وکړه مور دې ناسته را. وی خیر د مور نه مې مه یېرېږه. وی ابوبکر ټیک دی نبي علیه السلام. وی کوم ځای دی؟ وی د ارقم په کور کې دی. وی ما وله بوځئ. مور ورته بیا وی یا سړیه په لاره خو بلا دشمنان دي. وی مورې زما د په هغه ذات قسمې چې زه پیدا کړم چې تر څو مې نبي علیه السلام لیدې نی دقسې به اوږې تږې نار به یم، پوټې شی به نه خورم. وی خلک صبر وکړه چې شپه پوره تیاره شو، نیمې ته ورسېده نو دې څو کسان ونیوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوته دار ارقم ته. حضرت ابوبکر چې نبی علیه السلام ولیده ځکه هغه هم پوه شوی چې دی وهلی شوی دی او زخمي د هغې سره هم سودا به، نو یو بل ته ورته رغاڼه باته او یو بل ته ډېر زیات وجړل. او حضرت ابوبکر وایي زما د قسم د الله رسوله چې ته مې روغ ولیدې او صحیح سالم مې ولیدې، بس زما بیماري او زما مرض ټول هر څه ختم شو. دا صحابو چې ځانونه قربان کړي دي او د اسلام او د ایمان یې مونږ ته را رسولی دی، دا خدای د هغوی په زړونو کې د حضور پاک سره مینه پیدا کړې. یو ظاهري مثال دله در کوم. مونږ په دې خپلو بچو څونه مهربانه یو، هر سړی خپل زوی له حلال هم ګټي حرام هم ګټي، خو کوشش کوي چې د زوی له مې راوړئ. جامه ولا پیدا کوي، ډوډۍ ولا پیدا کوي، کور ولا جوړي، ګاډي ورله اخلي، کوشش کوي چې ما هر څو ګټل او د خپل بچي له مې راوړل. دا ولې دا په ځان شپه ورځ د یو کړې ده، نه ګرمۍ ته ګوري او نه یخنۍ ته ګوري. دا الله رده په دې زړه کې د خپل بچي سره مینه پیدا کړي. پردي بچي سره مینه نه نو د هغه جیب لوټي، او خپل بچي سره مینه نو هغه له پردي جیب لوټي. چې دا د محبت ته وجه نه الله ولا زړه کې محبت اچولې دي، مینه اچولې ده. دې پې خفه کېږي نو دې لګیا د شپه ورځ نه ګوري، یخني ګرمي نه ګوري، خو دې بچي له منډې تړلی وایي. نو حضور پاک متعلق د الله فیصله وه چې مونږ به د هغې اتباع او تابعداري به کوو، د هغې په وینا به ځانونه قربان کوو. نو الله د ایمان معنا او د ایمان مفهوم دا وګرځو چې ستا ایمان په رسول الله مبارک نو مینه به دې وي. چې مینه پیدا شو اوس به ځانم قربانې.
اوس به د هغه په خولې مالم خیرات کې، اوس د هغه په خولې به وطنم پرېږدې، هجرت پم کې، د هغه په وینا به خلکو سره مینه کې، د هغه په وینا به خلکو سره بغض کې. دا د ایمان نښو د ایمان مفهوم دی. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه یو ځل حضور پاک مبارک په خوا به د اخکرې لګولي، په اخکر به یې وینې شته، حجامت به یې ورته وي. اوس مونږ خلک خو دا ګیرې خیرې ته حجامت وایو، په اخکر به یې وینې ایستله. اوس هم په مکه مکرمه مدینه منوره کې دا سوډانیان دا کار کوي. نو حضور پاک مبارک هغه وینه په اخکر باندې وایستله، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له ورکړه، وی دا چېرته پټه کړه. هغه چې څنګه د مجلس نه بهر ووت، هغه وینې وڅکله د حضور پاک مبارک. چې څنګه یې وڅکله واپس راغی، نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي عبدالله ابن زبیر هغه وینه دې څه کړه؟ وی صاحب پټه مې کړه. وی کوم ځای دې پټه کړه؟ نو خېټې ته اشاره وکړه، دلته مې پټه کړه. نو ګوره د عام انسان وینه نجسه ده، پلیته ده. د عامه قاعده ده چې وینه نجسه ده، دا به څوک څکي نه. هغه زمانه کې خو لیبارټرۍ نه وي، دا خو اوس پته ولګېده چې دا پکې یو ګروپ دی او دا پکې بل ګروپ. او په ټول د انسان په وجود کې زیات زر څښا کېدونکې او څښا بوی دا د وینې دی. وینه ډېر زر څښا کېږي او ډېر څښا بوی کوي، اثر هم غلط دی، نقصان هم کوي. نو حضور پاک مبارک ورته دا ونه فرمایل چې اوهو دا وینه دې ولې وڅکله، دا خو ښه نه ده، بلکې وی فرمایل وی د چا په وجود کې چې زما وینه شاملوي په ده بر جهنم اور حرامي. علما د دې نه معلوموي یوازې دا حدیث نه دی، نور هم ډېر زیات احادیث دي چې د حضور پاک مبارک ټول اجزا پاک دي. د عام انسان وینه پلیته ده، او د حضور پاک مبارک وینه پلیته نه ده، هغه پاکه ده، د پاکو نه پاکه ده. او دارنګې نور اعضا، دا د صحابو مینه وه، انکار یې پې ونه کړه چې دا دې څه وکړل، نه صفت یې والا وکړه چې کم وجود کې زما وینه شاملوي د جهنم اور به پې حرامي. حضرت معاویه رضی الله عنه سره د حضور پاک نوکان مبارک پراتو، دا چې نوکان سړی والی محفوظ یې کړي. صحابه قسم دی د حضور پاک یو یو جز محفوظ ساتلی دی، چې کله مړ کېده وصیت یې وکړه، وی دا نوکان به راوالی او په لحد کې به زما د سترګو د پاسه دا کېږي. الله ته که مخامخ شمه، ممکن ده چې د حضور پاک د دې نوکانو د دې قطرات او د دې اجزاو په برکت الله په ما رحم وکړي، او د دې د خاطره مې خدای پاک معاف کړي. لکه څوک چاته وایي که نه وی دا راته واسطه کوم، د خدای دا قرآن درته واسطه کوم. نو که څه تکلیف وي، دا نوکان د حضور پاک زما د سترګو د پاسه دي، دا هغې سره عقیدت او محبت. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د حضرت انس مور وه. یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو، خوله پې راغلې وه او ادو، نو دې یو شیشه راواغېسته او د نبي علیه السلام مبارک دې خولې ته یې نیولې وه چې یو ساس کې به پکې راپرېوځي، دا به ځان سره زه محفوظ کړم. او ورونو ګورې مشکات شریف کې حدیث دی، د حضور پاک د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله. زمونږ د خولې نه بد بوی دي، څښا بوی دي، او د حضور پاک خوله مبارکه خوشبویه وه. بلکې چې کوم به نږدې صحابه و، نو هغې به د پیغمبر علیه السلام ځای د هغې د خولې د خوشبویۍ نه معلومه و. وی مونږ ته به پته وه چې په دې لار نبي علیه السلام مبارک تللی دی. وی چې په کومه لار به لاړ، نو په هغه لار به یو مخصوصه خوشبویي پرېښې وه. نو نږدې ملګرو ته پته وه چې په دې نبي علیه السلام تللی دی. نو هغه خوله مبارکې ته شیشه نیولې وه چې دې نه به یو ساس کې راپرېږدي، ځان سره به یې محفوظه کړم. دې کې حضور پاک مبارک راویښ شو، وی ام سلیم داسې کې، وی حضرت ستاسو دا خوله ځمکې ته لاړه نه شي چې دا دې شیشه کې محفوظه کړم. وی راکړه. ګوره انکار یې ورته ونه کړه چې زما په خوله څه کې، او شیشه یې ترې واخېسته، په تندي ګوته مبارکه کېښوده، خوله یې وله ټوله په بوتل کې نچوڼ کړه. ای هواله. اوس ام سلیم څه وایي؟ هغه وایي وی زمونږ په مدینه کې چې به کله خادي وه او خلکو به خوشبویي پورې کوله او زه به خادی لتلم، نو ما به د هغې خولې نه یو پوټۍ غوندې ساس کې په ځان باندې ومږه. وی قسم دې په ټول واده کې زیاته خوشبویه به زومه. وی خلکو به راته وي ام سلیم دا خوشبویي د کوم ځای پیدا کړې ده، دا د کوم دکان کې اخیستې ده، د کوم عطاري نه دې اخیستې ده، مونږ ته وښایه دا خو څه ډېره ښه شته خوشبویي ده. وی ما ورته چرتال وی، او وی که په مونږ کې به څوک ناجوړه شو، بیمار به شو، نو وی هغه شیشه چې د حضور پاک مبارک خوله پکې پرته وه، وی هغه شیشه به مې په اوبو کې کېښوده. خوله مبارکه نه ګوه، چې کومې شیشې سره خوله جنګېدلې وه هغه شیشه، هغه اوبه به مریض له ورکړه، الله به پې مریض جوړو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، وی ما سره د حضور پاک ویښته مبارک محفوظ پراته دي. دا د حج په موقع باندې او د عمرې په موقع نبی علیه السلام مبارک چې به کله سر وخوري، نو صحابو له دا ویښته ورکړي دي.
ګوره دینه معلومیږي عام ویښته خلک وغورځئ او حضور پاک غورځولی نه دي، محفوظ یې ساتلی دي. دینه معلومیږي چې د حضور پاک اجزا مبارک څومره قیمتي شی دی. حضرت انس فرمایي وی چې کله سر مبارک یې اخریو نو هغه ویښته مبارک یې ما ته وی دا ونیسه، ویښته مې ونیول. وی مې چې حضرت په دې څه وکړم؟ وی دا په دې صحابو دوه تقسیم کا. نو ما شروع شوم او چې کم به مخې راته او څوک په ناخبر او خبرېده به نو ما به دوه ویښته هغه ورکول. د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. بعضو ځان سره په لحد کې خښ کړل. ډېرو صحابه وصیتونه وکړل چې یاره زه مرم نو ما سره به ګورې د حضور پاک دا ویښته مبارک زما په دا سینې ږدی. ځان سره یې خښ کړل او چا محفوظ کړل. اوس هم ځای په ځای د نبي علیه السلام مبارک ویښته مبارک ځای په ځای خواره پراته دي. حضرت انس فرمایي وی ما ولې یو شیشه جوړه کړه، هغه ویښته مبارک مې په هغه شیشه کې بند کړل. وی کله به څوک راتلل نو ما به ورله راویستل دا د حضور پاک مبارک ویښته دي. د هغې ویښته تورو لږ معمولي سوروالي ته مایلو ذاتي. نو وی چې کله به چا کره بیماري راله نو ما به وی چې اوبه راوړی، اوبه به یې راوړی نو هغه شیشه چې د حضور پاک مبارک ویښته پکې پراتو هغه شیشه به مې پکې دن نه کړه. او ویښته مبارک نه ګورې چې کوم ویښتو مبارک ورسره شیشه جنګېدلې وه هغه مې پکې دن نه کړه. وی هغه اوبه مریض وڅښلي مریض به جوړېده. وی زمونږ به حکیم او طبیب او ډاکټر تاجت نه راته، که څوک به ناجوړه شو هغې ته به یې جلجل وی، هغه شیشه به م پکې ووهله، اوبه به مریض کلي پروردګار به جوړو. دا د صحابه او عقیدت او د حضور پاک مبارک سره. د حدیبیې په مقام کې صلح حدیبیې کې د کافرو د طرف نه یو نماینده و مغیره نومو، نه عروه ابن مسعود ثقفي نومو. هغه عروه ابن مسعود ثقفي چې واپس لاړ مکې ته د کافرو نماینده و. د مکې خلکو ته وی وی دې سړي سره جنګ مه کوئ، وی قسم دې زمونږ نه به د خپل ملګري وتښتي او وی د هغه نه ګورې د هغه ملګري نه تښتي. خلکو ورته وی تا ته څنګه وی؟ وی ما د هغه ملګري ولیدل. وی چې نبي علیه السلام به کله خبرې کولې نو ملګرو به یې سرونه ښکته کړي د احترام د وجې نه. او چې هغه اودس کو اودس نو وی د هغه د اودس اوبه ځمکې له نه دي تلې، د هغې ملګرو هغه د اودس د اندامونو اوبه به راغېشتې او په سر او مخ به یې مږلې. نو چې کم خلق د نبی علیہ السلام مبارک د اودس مستعمل اوبه په خپل مخ او سر مږي دا قوم به د هغه نه کم خو تښتي. او زما د په رب قسمي بیت الله ته د عروه ابن مسعود ثقفي مخ کړی. وی ناشنا ټکي مې بل ولیده، دا ډېره ناشنا ده. وی هغه څنګه؟ وی لاړې توکلې، وی چې لاړه به یې توکله نو هغه به د صحابي په لاس پرېوتېده، ځمکې ته به نه پرېوتېده، خلکو به یې لاړې ته هم لاس نیوه او په خپل مخ به یې هغه لاړې مږي. دا قوم د ده نه تښتي، دا قوم به په ده ځان قربان کړي، مړه به کړي، خو ده ته به معمولي غوندې ازغې ونه رسي. دا د صحابه کرامو محبت. حضرت خبیب رضی الله عنه په 10 کسانو کې گرفتار شو، 10 قاریان د قرآن شریف. نو دی په سولی که صلیب باندې یو مونږ ورته سولی وایو، یو لرګی به یې خښ کړی و، د هغې په سر به یو بل داسې ټکوالی. نو سړی به اوچت که، لاسونه به یې وله په هغه یو لرګي خواره کړل او سر به یې وله اوچت که، په میخونه به یې پرې ټکوال او په غشو باندې به بیا د هغه نه سیسته، په غشو به یې ویشته. حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله ګورې عیني لیکلي د بخاري شارح دی چې کله دی په سولی که او غشو والا ورته کېناستل. ابو سفیان رضی الله عنه دا هغه وخت کې د کافرو سردارو، دی وروسته مسلمان شوی دی، په خپله دا قصه کوي. وی مونږ د خبیب ته وی چې خبیبه یو کار وکړه نو پرېږدو دی. څه کار وکړم؟ وی د اول هم ترې تپوس وکړو چې خبیبه څنګه به ښي چې ته خپلو بچو سره خوشحاله کېنې او د خپلو بچو په منځ کې ناستې او بچي او ښځه نه ته وراته وي، دا به څنګه وي؟ وی د غږ ونه کړه. وی مونږ ورته وی چې یو ارمان وکړه، زمونږ مخکې یو ټکی ووایه، دا ووایه چې ارمان د نبي علیه السلام نوم به واخلې چې که هغه زما په ځای دلته په دې سولی تړلی شوی وي او ده د خپلو بچو سره خوشحاله ناست وي نو څه ښه به دا ټکي ووایه پرېږدو دی. اوس په دې ټکي خو نبي علیه السلام دلته نه راځي او نه په دې ټکي هغه ته څه تکلیف رسي، صرف دومره ووایه چې ارمان که محمد صلی الله علیه وسلم، ځکه دا خو ته مونږ د الله رسول او نبي وایه، هغې خو په نوم یادو کافر. ارمان که دا نوم به واخلې که دې دلته زما په ځای تړلی شوی وي او زه د خپلې ښځې او بچو سره ناست وې څه ښه به وه، بس دا ټکي وایه نو پرېږدو دی. وی چې دا هم ده ته ووی، وی دا خبیب رضی الله عنه تک سور شو. وی مونږ ته وایي چې د خدای ظالمانو دا خو لا دا خبره ده،
زما د قسم په هغه ذات چې زه پیدا کړی م چې د پیغمبر علیه السلام خپې ته یو ازغې تللم زه نشم برداشت کولی، پاتې لا دلته راتلل او دلته تللی کېدل. زه به ځان قربان کم خو د حضور پاک خپې مبارکې ته دومره ازغې به پرېنږدم. وایي ما ملګرو ته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه جان نثار ملګري نور نشته. وایي په غشو په نیزوم پې شروع کړه، هغه ځای کې م شهید کړه. حضور پاک مبارک چې کله وفات شي، بیبي راله، زنانه ده زنانه، او چې راله تپوس یې وکړه څه چل دی؟ وی حضور پاک مبارک وفات شو، نو ځان نه یوه سترګه وویسته او بله یې نه ویسته. سترګې ایستل څومره ګران کار دی، څوک ازغې به هم دې لاس کې دننه نه کړي. او سترګې یوه م ویسته او بل خلکو چغې کړې څه کې ترورې څه کې؟ وی په هغه سترګو به څه کوم چې رسول الله مبارک پې نینمه. په دې خو به ما حضور پاک مبارک ته کتل چې هغه پې نه ښکاري، په دا سترګو به څه کوم. او یو سړی راغی د حضور پاک یو صحابي دی، داسې وخت کې راورسېد چې نبي علیه السلام مبارک دفن شوی، خاورې پرې د پاسه اړولې شوې وې، نو د چغې کړې روضې مبارکې خوا کې ودرېده او یو آیت یې ووی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. دا قرآن شریف کې یو آیت دی او زه به مفهوم درته ذکر کړم. که څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم او زیاتي وکړي او دی بیا راشي لاول خدا الله نه بخنه غواړي چې خدای ما ته را ظلم وبخه، معاف مې کړه، او د ظلم د معافی نه پس نبی علیه السلام ته کښېني او هغې ته ووایي چې ما له د الله نه بخنه وغواړه. د صحابه به همدغه طریقه وه چې ګناه به تېر شوه نو زر به راغې نبي علیه السلام ته به کېناسته، وی د الله رسوله ما پاک کړه دې ګناه نه. دا د صحابو طریقه ده. ګناه به پټوله نه کوله، به انسان د خامخا ګناه کوي. دې خوا راغې کېناسته، وی ما نه ګناه شوې ده ما پاک کړه. بل طرف ته چې نبی علیه السلام مبارک مخ واړو، څلور ځله تې هغې مخ واړو، دې څلور ځله راغی وی ما غلطي کړې ده ما پاک کړه. چې څلور ځله په ځان اقرار وکړه نو بیا ته نبی علیه السلام تپوس کوي هلکه لیونې خو به نه؟ وی نه روغ یم. یو صحابي ته وی ته راشه دې وګوره نشه کې خو نه دی؟ هغه وله خوله بوی کړه، وی نه صاحب د شرابو څه بوی ته نه راځي. نو بیا ته پیغمبر علیه السلام نورم د تحقیق واغېسته، احادیثو کې راځي چې د هغې پوره یقین راغی چې دا ګناه کړې ده. نو صحابو ته یې بوی دی او دې رجم کې سنګسارې کې. ځکه چې سړی اقرار وکړي همدغه طریقه ده، او دې واده کړي و مسلماني او اصیل انساني مرییني، نو دې طریقه ده چې دته به رجم سنګسارېدل دا د سزا ده. د صحابو به دغه طریقه وه. خلک وایي پلانکي صحابه نه غلطي وشو، پلانکي نه وشو، غلطي خامخا کېږي. شیطان او نفس د انسان یو پیغمبران د ګناه نه پاک، انسان نه خامخا ګناه کېږي. خو داسې به چام څوک نه لیدي په مخ د ځمکه چې د هغه نه دې غلطي شوي او هغه په خپله ځان احتساب ته پیش کړي او حضور پاک ته راشي او خپله ګناه ذکر کړي چې دا ګناه ده، ورته پته ده چې دغه سنګسارېدلې سزا ده، او بیا مو یې راشه ما سنګسار کا. نبی علیہ السلام صحابو ته دې بوده سنګسار چې دې بوت او پکاڼې ویشته نو خامخا ځان خوږ دی، دې غریب به کله یو خوا منډه کړې کله بل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله ورغې نو هغه د اوښ یو جامه پرته وه، هغې راواغېسته، په هغې یې پرې غذار وکړو، دې را پرېوت ساتې ووته. نو حضرت عمر په وجود لږې وینې پرېوتې، نو هغه ورته لږ بد رد ووی چې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زمونږ جامې نه وې پلیتې شوې. نبی علیه السلام مبارک ته صحابه رالل، وی ماعز اسلامي سره م څه چل وکړه؟ وی حضرت سنګسار م که پکاڼو ساتې ووته، خو یې لږه منډه یې وواله نو د عمر په جامو وینې پرېوتې. نو هغه ورته خیره وکړه. نبی علیه السلام حضرت عمر ته سخت غوسه شو، وی عمر دا دې څه وکړل؟ یو روایت کې اهل مدینه ذکر دی او بلکې د ټولې ځمکې ذکر دی. وی دې ماعز د الله په حضور کې یو توبه ایستې وه، وی زما د قسم وي که دا توبه د ټولې ځمکې په ګناهګار مخلوق تقسیم کې د ټولو ګناهو په الله وبخي. چې کومه بیبي ورسره بدنامه وه ماعز اسلامي سره، هغه بیبي راله نبي علیه السلام له، وی صاحب زه هغه یم چې هغه ماعز سره ما ګناه کړې ده، ما م پاکه کړه. ورته پته وه چې سزا همدغه ده، ځان یې پټ نه کړه ځکه چې څلور ګواهان پې ني نو ته وله رجم نه شې ورکولی. نه خو د ماعز خبره وه، خو یو ګواه نور ګواهان خو نو په خپله راله. نبي علیه السلام وفرمایل وی د دې زنانه په ګېډه امید دی چې کله یې بچي وشي د هغې نه پس دې را راشي. نو چې بچی یې پیدا شو نو بیا راله. په خدای قسم سړی صحابو د ژوند ته ګوري سړی حیران شي، د خدای نه یره بیا راله. وی د الله رسول زما هغه ماشوم پیدا شوی دی او په ما د الله حکم جاري. نبی علیہ السلام ورته وی دا ماشوم دی او دا به دې به څه کوي چې پتا د الله حکم جاری کم، دا ماشوم بو د پی ورکا چې د پیو نه پرې کې بیا راځه
2 کاله ماشوم له پی ورکړل او 2 کاله پس هغه خپل ماشوم بچی په غیږ کې نیولې ده، ډوډۍ ولا لاس کې ورکړې ده او پیغمبر علیه السلام دی راوسته، وی الله رسول دا زما هغه بچی دی، ما د پیو نه پرې کړی دی، ورته وګوره ما ته اجت نشته، دا ډوډۍ په خپله خوري. په ما د خدای حکم جاري کړ. زما وروڼو د مینې مقصد ګورې دقه دی. ښه د مینې نښه دا ده چې چا سره د مینې د هغه خبره به منې، چا سره چې د محبت او مینې د هغه تابعداري به کوې. ما سره اوس د چا مینه ده او زه ورته یم هلکه لاړ شه د کور نه یو ګیلاس اوبه راوړه او دې غلې غوندې سټ وګوره، یو ما ته ویله ګزاره به ونه کړی شي، لږ صبر وکړه ګزاره وکړه. نو دا خو مینه نه ده که نه؟ مینه دې ته وایي که ګرمي وي او که یخني دې منډه به وایي زما هغه کار به کوي. نو دا چې الله د مسلمان په زړه کې د حضور پاک سره مینه اچولې ده او د ایمان مفهوم مینه ده، د هغې مقصد دا دی چې موږ به د حضور پاک تابعداري کوو. د هغې مبارک شکل به زموږ خوښي، چې چا سره د مینې د هغه شکل به دې خوښي، د هغې مبارک اخلاق به دې خوښي، د هغې عادات به دې خوښي. ته به حقیقي مجنون به د پیو بنې، د وینې مجنون به د وینې. د مجنون او د لیلا قصه خو به دې اورېدلي، هغه به تاسو ته یاد دی. مجنون به لیلا پسې ګرځېده چې تر هغې ځنګل کې دیره شو. وایي زه د لیلا د کور دا سپی روځي دا به وینم او د لیلا د دروازو ته خو د کوڅو ته خو به ګورم. نو لیلا ته چا وی؟ وی مجنون خو راغلی دی او ځنګل کې درته دیره شوی دی. وی د خوراک او د ډوډۍ څه تنظام دی؟ وی ډوډۍ خوراک کم دی، دغسې وږې ناست دی. نو چاته وی یو جام پی وله لېږې. نو هغې وله د مجنون د کور نه د لیلا د کور نه پی وړل. چې ته بل څوک خبر شوی دی چې دا خو هغه مجنون راغلی دی او یو جام پی ورته میلاویږي، هغه راغلی دی دنه دې خوی ډډه والې ده، زه د لیلا عاشق یم. هغه ریبل ته دې ورته نږدې کېناسته، پی بتلل دی دویم مجنون دی، مجازي مجنون بس کړ، زه مجنون یم په لیلا. پی به سکل یو ځل لیلا وی چې د مجنون خو بلا جامه پی وسکل، ودرېږه لږ تجربه پې کوو. هغه هلک ته وی چا چې به پی وړل، وی ورشه ورته چې د لیلا دا جام وینه پکار ده، جامې ورته تش یوړه مجنون لا مجازي له او پی خو دس کړي. وی لیلا را لېږلې وینه یې پکار ده. وی څه شی وینه؟ وی پی راوړه. وینې والا نه یم پی والا یم. پی یې راوړلې که نه تش جام دې راوړه؟ وینه یې پکار ده. وی وینې والا هغه د شاته ناست دی، هغه له ځه که پی دې راوړي زه خېټې والا یم. پی راوړه. چې هغه له لاړ هغه او وی لیلا وینه غواړي، وی راوړه جام یې ورته ډک کړ. وی دا جام خو مې در ډک کړ، وی لاړ شه او دا بل راوړه، هسې نه زما د مخ وینې پکاري. نو موږ به د پیو مجنونان به نه یو، د وینې مجنونان. صحابه کرام د پیو مجنونان نو. قسم په خدای حضرت ابو هریره فرمایي وی د لوږې نه بېهوشه به پراته وو، لیکن د حضور پاک درم نه دی پرېښی، هلته به ورته خوا کې پراته. د مینې مقصد یوازې قصې کول او قصې اورېدل نه دي. د مینې مقصد دا دی چې چا سره د محبتي د هغه حکم به منې، د هغه خبره به منې، د هغه تابعدار به جوړېږې، د هغې اخلاق به دې خوښي، د هغه شکل به دې خوښي. زمونږ ټول ژوند خفه کېږې ما، زمونږ ټول ژوند د انګریز خوښ دی، زمونږ شکل د انګریزانو خوښ دی، زمونږ جامه د انګریزانو خوښه ده. په هغه پتلون باندې دا ماشومان مونږ سکول ته لیږو، نو په دا سکول کې ضرورت ته د پتلون سره چې مونږ ماشوم ته پتلون اچو. دې کې څه جنت دی چې د ماشوم ته 4-5 کالو ماشوم ته پتلون ساجت دی او سکول والا دا او په پتلون پیسې څومره لګي؟ عامه جامه ارزانه ده او دغه پتلون او هغې سره چې هغه کم شی دی ګران دی. او بیا سکول والا هم وایي چې ماشوم ته بعضې سکولونو کې دغه یونیفارم دایق لازم کړی دی چې خامخا به بچي ته پتلون باچي او دغه هغې سره به خپل شی کمیس څه ورته وایي دا به ورته اچوي. او ټیانې دي بعضې پېښور کې مخکې ورځو کې حیات آباد ته تللې ماشومانو سکول چوټي شو، مخکې ته ماشومانو ته هغه ټی مویزان دی، ټیانې م ورته وې څومره خرچه په دې کېږي. نو کالج والا او سکول والا هم لازم کړي چې دا به کوې او مور او پلار هم کوي، پیسې پې لګوي خو دا کوي. دا ولې پیسه پې زیاته لګي؟ د سکول والا ته پته ده چې دا لباس د خلکو خوښ دی، نو چې ده ورته دا لباس په سکول کې شرط کړم دا ماشوم به ماله راولي. او د سکول والا ته پته ده چې دې لباس پسې شاته یو بل نظام دی، نو خلکو ته ښیي چې ګورې د دې لباس والا کړ نظام دی، نو دا زما د سکول کې ښودلی کېږي. نو که د خلکو په زړه کې دغه لباس سره دغه دوغاقي پرتوب سره مینه نه وي او د هغې په شا چې کم تهذیب پروت دی، د دغې پتلون په شا چې کم تهذیب پروت دی او د دغه لکی چې دا ټی مخکې اویزان دی د دې په شا چې کم تهذیب پروت دی، که مسلمان سره د دې مینه محبت نه وي، سکول والا به دا لباس ولې شرط کو د خپل سکول دپاره؟ کالج والا پرایویټ به د خپل کالج دپاره دا لباس ولې شرط کو؟ هغه ته پته ده چې د دې خلکو دا شی خوښ دی
پیسه په ډیره لګي خو ورکوي، پیسه په زیاته لګي خو ماشوم به بیا مال راولي. د دې لباس په شا چې کم تهذیب دی هغه خوښ دی، د دې په شا چې کم نظام دی هغه د خلکو خوښ دی. مونږ وایو عاشقان رسول یو، مونږ د حضور پاک سره مینه محبت وي. د هغې خشته ښکلی لباس ساده اولې مونږ ځان نه خوښوو. د هغې خشته ښکلی عقیده کې څومره خیر دی او د هغې په اخلاقو کې څومره خیر دی. زما د قسم په خدای تېره جمعه مې درته بیان کړی دی، د هغې اخلاقو کې د انسان څونه خیر. کور کې به د خوشحالي وي، بچو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، دوستانو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، استاد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، شاګرد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي که په هغه اخلاقو عمل وشي. معاشره کې به امني، سکون به، اطمینان به، نه به څوکیدار اجتې او نه به دروازې ته جلندې اجتې. موږ نن جومات ته جلندې وو. جومات په روس کې نه دی او نه په هندوستان او امریکا کې د مسلمان په ملک کې دی. د خدای کور ته جلنده وایي. ولې قرآن شریف خلک پټوي، جانماز خلک پټوي، پکې د جومات نه پټېږي. دا خو مسلمانانو ملک دی او جومات د مسلمان په ملک کې د اخلاق نبوي نشته. زمونږ محبت نشته، عشق نشته. محبت عشق که راغی د هغې تقاضا د مارونو دغه ده. زمونږ هیئت، زمونږ تهذیب او زمونږ ټول خوردنوش او زمونږ بودوباش دا به ټول د رسول الله مبارک د طریقو مطابقي. او چې هغې کې شي اخرت خو د ښه دی، دنیا به د مزېدار وي، ژوند به د په امني په اطمینان وي. په خدای قسم یو سړی راغی زمونږ باباجي له او ډېره زمانه مخکې د قبایلي علاقې یو سړی و. هغه وخت کې زه مدرسه کې طالب وم. راغې ورته کېناست او ډېر پریشان و. وی صاحب زه پریشان یم، ما ته څه دعا وکړه. مال دی او دولت دی، ګورې د مال د وجې پریشاني نشته. هغه زمانه کې دا فلینکو چې نه وي دا ټورست یې به د پېښور کې چلی دی. وی د ما دومره دا ټورست دي او دومره مې بنګلې دي او دا دي مال د وجې نه خو ذهني ډېر پریشان یم. په دې علماو په دې نیکانو پیرانو ګرځم چې دعا راته وکړي پریشاني مې ختمه شي. دومره ګولۍ وی خورم چې ویده کېږم، بغیر د هغې نه ماله خوب نه راځي. هغې ورته دعا مو کړله، څه وظایف یې ورته وښول، خو د هغې د تلو نه په څلورمه پنځمه ورځ پس په اخبار کې مې ولیدل چې هغه سړي د اټک د پل نه ټوپ و دریاب ته خودکشي وکړله. نو په پیسه اطمینان نشته. تاسو ته پته نه لګي، تاسو خبر نه یې. تاسو امریکې برطانیې دي خلکو نه تپوس وکړئ. هلته چې کوم خلک تللی هغوی نه تپوس وکړئ چې کوم سکون زما مسلمان ته دی چې د حضور پاک په طریقې عمل دی او د بیبي د حضور پاک په طریقه عمل دی. والله چې دا سکون هلته نشته چې یو سړي ښځه د ده خپله ښځی لکه نکاح کې ښځي او دې دا په ښځه باندې نشي ټینګولی چې ته به پردي سړي سره نه ګرځې. دا ژوند دی. د سړي ښځه به په دغه انګلینډ او امریکا کې درته یادو. دا مې ورې تواتر سره ماته دا خبره رسېدلې ده. د سړي ښځه به پردي سړي سره به روانې. دې نشي ویلې چې دا دا ښځه ته ولې پردي سړي سره لاړې. لور به د پردي سړي سره روانې، خور به پردي سړي سره روانې، مور به پردي سړي سره روانې. دا زما ګرل فرینډ او دا څه شی دی بوای فرینډ. تاسو په اخباراتو کې وینئ. دا څه ژوند دی. د سړي د ښځې پته نه لګي، ستا مخکې ستا ښځه کلب ته پلانکي سره لاړه او هغه اوبو کې ورسره یو ځای لامبي. نو چې دا د سړي ژوند دی، دا څه ژوند دی. یو ملګری زمونږ دلته کې جمعې پر یو ځل مال راغلی و، هغه د انګلینډ کې څه مسله وه، بیا ترې ما سې تپوسونه کول. هغه جومات کې زمونږ دا مسلمانان چې بعضې پکې مسلمانان هم ښه شته، خپله ښځې په پردو کې ساتي، ښه بورقو کې وي. هلته کې الحمدلله بعضې مسلمانان د خپل اسلامي تهذیب پوره خیال ساتي. خو جومات کې به سړی پریشان ناست و، موږ پېشکي شو چې دا ځان له ډډه والی څه چل پکې دی. هلکه څه چل دی؟ یاره ښځې را باندې دعوه کړې. هلکه ولې؟ ما ورته ویل هلک سره ولې ګرځې، سړي سره ولې ګرځې؟ نو هلته زما په خان هغه 999 نمبر دی، که څه نمبر یې په هغې فورا بیا هغوی ټلیفونو کې پولیس به راشي. ستا خو د هر چا ته خپله ازادي حاصله ده، ته ولې دې ښځې ته وایې چې ته به هلک سره نه ګرځې؟ د ده ازاده زندګۍ کې ته خلل ولې واقع کېږي؟ هلته به بل غریب چې لږ به بوډا او خفه او پریشانه جومات څه چل شوی دی؟ ښځه مې هلک سره ګرځېدم او ته یې مه ګرځه، را باندې دعوه کړې، رپورټ یې را باندې کړی، اوس به جیل ته ځم. یو ځل رالو وي مولانا صاحب د جومات داسې غلې غوندې پریشانه ناست، نو چې دا مولانا صاحب هم ورسره په غم کې مبتلا دی. چې ورلو کېناستو مولوي صاحب څه چل دی؟ وایي ښځې را باندې دعوه کړې. ولې؟ نو هلک سره ګرځېده. نو ما چې دا ولې ګرځې؟ نو رپورټ یې را باندې. دا ژوند دی، دا زندگی ده. ژوند خدا دی الحمدلله چې ته د کور نه بار وځې او 3 او 4 شپې پسم راشې، نو ستا به بار هم دا یقیني چې زما ښځه به نن په کور کې پرده کې پاکه صافه ناستی. د پیغمبر په طریقه چې زنانه عمل کوي او سړی عمل کوي، ژوند دا دی. سکون خو په دې کې دی چې سړي ته دا پته نه لګي او نه په ښځه دا قید
لګولې شوی نه په لور دا قید لګولې شوی نه په خور قید لګولې شوی ستا مخکې ګپې شپې خلکو سره لګوي اخلاق نبوي کې دا دي ښځو ته ځان له اخلاق ښویلی دي په پرده کې دننه اوسېږه خپله حیا بغیر د خاوند نه بل چا ته مه ښکاره کوه لور ته جدا اخلاق دي خور ته جدا اخلاق دي مور ته پلار ته جدا اخلاق دي بچو ته جدا اخلاق دي دې اخلاقو ژوند کې د آخرت هم فایده ده او د دنیا د ټینشنونو د مصیبتونو نه به هم خلاصې نو د محبت او د مینې د مارونو تقاضا هم دا ده چې موږ د حضور پاک اتباع وکړو تابعداري وکړو د هغې مبارک اخلاق خپل کړو د هغې اعمال خپل کړو د هغې تهذیب خپل کړو هغې چې کوم تعلیمات موږ له د معاشرې را کړي په هغې موږ عمل وکړو الله دا زموږ نصیب وګرځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رب العالمین جهنم پیدا کړ او دا جهنم عذابونه پیدا کړ نو حضرت جبریل علیه السلام مقرر کړ اطلاع شو دا جهنم سیل وکړ وګوره څنګه شی دی څوک به ورته رانږدې شي او که به نه شي حضرت جبریل علیه السلام چې لاړ او د جهنم نه یې ګیر چاپېره چکرې ووهلې د هغې هغه عذابونه یې وکتل رب العالمین ته راغې الله ذوالجلال ته تپوس کوي څنګه جهنم څنګه و ښه شی دی که خراب شی دی څوک به ورته راشي که به رانه شي یا الله او یا خو ډېر لوی عذاب دی سخت اور دی او راتلل خو څه کوي خو که چا هم د دې واورېدل د جهنم او د دې عذاب نه خبر شو نو الله خلق به ترې وتښتي څوک به رانږدې هم ورته نه شي د چا کار سره چې څوک اور له راځي د چا کار سره چې څوک غنو ازغو او مارانو لړمانانو له راځي الله خو که چا هم د جهنم واورېدل ټول خلک به ترې تښتي یو به مو له نږدې نه راځي بیا ته رب العالمین د دې جهنم نه ګیر چاپېره دا خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه تاو کړل حدیث پاک کې راځي بدعملي حرام خوري د دنیا دا آزاد جون د دنیا دا فحاشي او دا خواهشات چې دا انسان ورته زړه کېږي د انسان ورته شوق کېږي اگر چې د الله نه دي خو د انسان زړه ورته نایل وي دی ته ګیر چاپېره تاو کړل زه ته ورشوې ته بیا وګوره چې جبریل علیه السلام دوباره ورغی او د جهنم نه ګیر چاپېره د انساني خواهشات ولیدل دا نفساني خواهشات چې دا د خدای نه دي خوښ خو د انسان دا زړه ورته په شوق کېږي ورسی ولیدل راغی رب العالمین لوی اوس دې څه خیال دی وی الله یریږم چې دا ټول خلق دې دوزخ ته وردننه نشي دغه رنګې دې کافر ته او دې بدعمله ته دا جهنم خشته ښکاري د جهنم نه ګیر چاپېره چې دا کم خواهشات دي د انسان او دا د ګناه ورته خشته ګناه خو سړي ته په سترګو کې خشته ښکاري دا فسق او فجور او ګناهونه دا ورته داسې مزینه او خشتق د خواهشات دا ورته مزیدار ښکارېږي که ډېر ورته مونږ وایو چې ګورې مه ورنږدې کېږه پتنګ ته ته ډېر نصیحتونه کوه چې مه ورځه ګورې تا ته خو رڼا ښکاري خو ګورې وبه دې سوځئ تا ته خو دا ډیوه ښکاري خو ګورې دننه اور دی وبه دې سوځئ پتنګ وایي نه دا خو ډېر خشته شی دی دنیا روښانه کړه خو چې ورشي پکې تباه شي دقه رنګې د مارونو د بدعملۍ مثال دی د جهنم نه ګیر چاپېره تودي مونږ ته خشته ښکاري مزیدار ښکاري کافر ته ښکلی ښکاري چې ورځم خو چې ورشي د جهنم په اور به سوځي بیا نبی کریم او نبی علیہ السلام فرمایي چې د تاسو ته چغې وامه چې ای خلکه د اور نه دې خوا شئ را دې خوا شئ ګورې دا لکه پتنګ ته چې څنګه هغه خشته ښکاري دا رنګې تا ته هم دا ښکلی شی ښکاري خو ګورې مور نږدې کېږې د طبیع شی دی بیا رب العالمین د جهنم د جنت پیدا کړی خشته او ښکلی جبریل علیه السلام یې ورولېږي اطلاع شه دا وګوره چې ویې کته جنت کې خوشحالۍ ولیدلې بوټي باغونه او هغه د جنت حسن او تازګي ولیدله الله له راغی وی څنګه جبریل ودې لیدل وی الله ډېر خشته څیز دې پیدا کړی ډېرې خشته خوشحالۍ دي څوک به راشي ول الله که چا واورېدل د دې نوم یې واورېده او دا خوشحالۍ یې واورېدې هېڅوک به پاتې نه شي ټول بدل ته راځي رب العالمین ته بیا د دې جنت نه ګیر چاپېره دا عبادتونه دا سختۍ ته وکړي عبادت خو سختی ده جهاد او جهاد ظاهر کې خو سخت شی دی مونځ په اوړي کې راتلل او په ژمي کې مونځ کول زکات خو مال ورکول دا خو ګران کار دی حج پیسې به م ورکې او سفر به م کې سخت د مشقت شی دی روجه او بیا په اوړي کې د حال په شکل لوجې دا سختۍ دا عبادتونه رب العالمین د دې جنت نه ګیر چاپېره تا وکړل په سخت شکل کې جبریل علیه السلام ته اجازه شته اوس وګوره چې دوی ورغی او د جنت نه ګیر چاپېره هغه عبادتونه د سختو څیزونو په شکل کې ولیدل سختۍ ولیدې واپس راغی وایي څه دې خیال دی
الله وی دنه خورر مزیدار او خسته دی خو سختې ته غیر چا پیره تو دی یقین مې نه لري که څوک هم ورته رانږدې شي د مارون دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي هم دقسې مثال دی مونږ ته دا ګناهونه دا خواهشات دا ډېر خشته او مزین ښکارېږي سړی وي راشه مړه ورځه پې یاره ډېر ډولې شی دی یاره ډېر د خواهش شی دی خو دا په حقیقت کې د پتنګ دپاره د ډیوې هغه اور دی د هلاکت او د سوځېدو او جنت مونږ ته داسې ښکاري چې یاره دا خو ډېر مونځ دی او دا سختي ده خو دا سختي دومره سختۍ څه خبره نه ده د انسان د وس نه بار شي په الله پاک په انسان نه دی بار کړی چې ورنږدې شي ورم شي دغه سختي ستا نیغه د جنت د رسېدو ذریعه الله دې مو جنت ته بولي نو دنیا د مسلمان دپاره جیل دی دی به دغه سختۍ برداشت کوي دا تکلیفونه برداشت کوي د جیل د خپل خواهش نه د الله د خواهش مطابق جون به تېری نو د دې سختو نه پس نیغ به الحمدلله جنت ته به ځي او مسلمان دپاره دنیا خوشحالي ده جنت دی جیل نه دی دغه خواهشات هغه ته داسې ښکاري چې د فایدې او د خوشحالۍ او دا د دنیا هغه خوشحالۍ وي چې الله د ده په عمل دله ورکوي او آخرت یې بیا د هغه جیل دی زمونږ آخرت خوشحالي دنیا جیل د هغه دنیا خوشحالي او آخرت جیل د آخرت د جیل نه رب العالمین مسلم باقي لویه خبره د ډوډۍ ده د جامې ده او د مکان ده انسان دې درې څیزونو ته ضرورت دی یو ډوډۍ ده چې دی وخوري یو جامه چې دی واغوندي او دریم نمبر مکان چې دی پکې ژوند تېر کړي د دې درې واړو ذمه داري چا اخیستې ده رب العالمین خبره خلاصه هغه الله چې نه دروغ وایي هغه رب العالمین چې نه دوکه کوي هغه رب العالمین چې نه د ورسره د څه شي کمې شته نو چې الله دروغ هم نه وایي دوکم نه کوي د ډوډۍ کمی ورسره نشته د جامې کمی ورسره نشته د مکان او د عزت کمی ورسره نشته بیا دې ولې مونږ د الله تعالی په خبره یقین وساتو را به شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جون ته چې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي په بخاري شریف دویم جلد کې حدیث دی وی ما د نبی علیه السلام مبارک خېټې ته وکتل نو یې کاڼې ځان له په خېټه تړلې د لوګي د لاس څو ورځې شوې درې څلور ورځې چې مونږ سکه نه وه کړې سکه بغیر د اوبو نه بل شی نه و خوړلی اوږي و ډېر زیات او خوراک به م څو ستوان به م راوړل ستوان اوربشې به م راوړل اوربشې او وازګه به پرته وه نو وازګه به م ویلې کړه نو هغه اوربشې به م پکې واچولې وی هغې وازګې به م بین نو هغه اوربشې به م پکې اولړلې په هغه وازګه کې نو یو چون به خلکو واغېست صحابه نو هغه به یې خوړو نو هغه چته تېرېده په دې مری کې به یې نښتېده دوی به یم کو او سخت به مو نو اوبه به م راواغېستې هغه به مو پسې ګوټ کړې نو هغه شی به مونږ د مری نه تېر کړ وایي چې د نبي علیه السلام مبارک خېټې ته مې وکتل نو کاڼې تړلې دي وایي پوه شم چې رسول الله مبارک ته ډېر تکلیف دی ځکه په معمولي تکلیف په نبي علیه السلام فریاد نه کوم چې ته په تکلیف یې وی نه دی کړی الله مضبوط طاقت ورکړی خېټه مبارکه باندې د لوګې د لاسه کاڼې تړلې ګرم کاڼې د خېټه به ټکور شي کاڼي سره به دا خېټه زور والي لکه اوس هم چې په یو ځای درد وي خلک پې لږ زور وکړي زور به والي نو درد به نه کوي وایي ډېر تکلیف شو راته او ډېر خفه شوم چې یا الله صحابه مو ګیني او نبي علیه السلام هم وګېري 3000 صحابه کرام لګیا دي کار کوي 3000 صحابه کرام ورغلم د الله رسوله ما یې زیارت راکړه کور ته ځم ویې لاړ چې کور ته لاړمه ښځې ته مې وویل چې یا ښځې د نبي علیه السلام باندې مې لوږه ولیده د لوږې اثر مې ولیده خېټه مبارکه د خاورو ډکه وه کاڼې پې تړلې وو والله ټینګ نه شومه ډېر مې خفه شو په خپل پیغمبر ټینګ نه شوم او عالم قصوي مهرباني وکړه او دا به څه چل کېږي وایي چې سړي دغه چیلوکۍ ولاړه ده د چیلۍ بچی وه وله نو دا به حلاله کړو څه به ورسره پخو وایي چې لږ یو ساع یعنې 3 کیلو اندازه اوربشي دي دا 3 کیلو اوربشي به زه اوړه کړم اوړه به ترې جوړ کړم او ته را چیلوکۍ لاله که او دا ټوټې که دا په کوټوی کې واچوه شابه بس وایي بس فورا مې شروع کړم هغه چیلوکۍ لاله کړه ښځې ته مې وایي ته میچن ته اوربشي واړوه میچن که وی ښځه مې د اوړو د میچنې نه وزګاره شو او زه د هغه چیلوکۍ نه وزګار شوم ما هغه لاله کړه غوښه مې ټوټې ټوټې کړه ومې وینځله په کټوی کې مې واچوله او ښځې مې اوړه جوړ کړله اوړه یې واغږل وی مې چې ورېږه زه نبي علیه السلام ته وایم چې راشي وي ښځې اواز راکړه چې یه سړیه دې خوا راشه ورې نبي علیه السلام خو ډېر سخي دی پټ ورته په غوږ کې ووایه چې یو ته راشه یو 2 کسه نور راوړه خوراک دومره دی چې ایله
د دوه دریو کسو گزاره پې کېږي. ګوره ځکه جابر هم دی کور بیبي هم ده که نه دوه درې کسه خو هغوی د کور هم دي نو چې سړی په میلمه ډوډۍ خوري نو خامخا بچي یې په خپل هم خوراک کوي. نو ګورې نبي علیه السلام پوه که چې زیات کسان ځان سره را نه ولي چې بس یا دوه کسه یا درې کسه را ولي. ګورې زیات پوه که چې دونه خوراک. جابر رضی الله عنه وی ډېره ښه نبي علیه السلام له ویرالم غلې غوندې مې را ځان لکه الله رسول یې پټه خبره در سره کوم ځان له شو څه وی جابره ما یو رکوټې غوندې چیلوکې لاله کړې ده داسې وړه غوندې ده ښه ټوټېنه چیرې بچی ده او دغه 3 کیلو تقریبا اوربشې وې هغه م اوړه کړلې هغه م واغږل اوړه پراته دي نو صاحب زه راغلی ما یو 2-3 کسه ځان سره که په تا مې د لوږې اثر ولیده چې لاړ شو چې هغه ډوډۍ مونږ کره وخورو. نبي علیه السلام مبارک وی اوهو دا خو ډېر اعلی شی پخ کړی دی او دا خو ډېر شی دی اعلی هم دی او ډېر شی هم دی ډېر مزېدار دی. ځه کور ته ځه خو بیبي ته دې ووایه چې کټوی به لا نه کوزئ او اوړه به لا نه پخئ زه درځم او دا مهرباني وکړه بیبي ته دې ووایه چې یو بله ښځه م راولي چې هغه ورسره په شریکه ډوډۍ پخېږي. او د خندق په غاړه ودرېد او اواز یې وکړه یا اهل الخندق ای خندق والو اے خندق والو جابر خیرات کړی دی ډوډۍ پخ کړې ده او شابه کارونه پرې دی زر ټول په تلوار را سره لاړ شي چې د جابر خیرات وکړو ډوډۍ اعلان یې وکړ 3,000 کسان 3,000 صحابه کرامو وی منډه مې کړې ښځې له لاړم چې ښځې قصه خو خرابه شوه ولې وی چې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلکو ته اعلان وکړ په خپل اعلان وکړه بل چاته نه وي چې اعلان وکړه په خپل اعلان وکړه وی ما ته ښځه غوسه شو چې تا خدای داسې که تا خدای داسې که تا ته ما نه وي چې نبي علیه السلام پوه که دا خو به زمونږ ډېره لویه بېعزتي وشي ځکه چې میلمه راوغواړي اوس ني دا خو اوس خلک را پورې خاندي بېعزتي به مو وشي 2-3 کسو ډوډۍ له تا 3,000 کسان راغواړي. وی ما ورته وایي چې ما خو نبي علیه السلام ته الویلې دي وی پوه کړی دی دی وی ما ورته چې او ما پوه کړه چې دومره شی دی وی ښه ده بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راغی وی چې راغی اوړه راوړه اوړه زمونږ خمبیره شوي مات شوي و د بره نه چې خمبیره چې د اوړه داسې وشلېږي د بره نه وی راوړه دا اوړه وی اوړه مې وله راوړه وی لاړې مبارکې پې تو کړلې الله هغه اوړه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې پې لګېدلې دي د صحابو خېټو ته پورې دغه اوړه تللي دي بس نبي علیه السلام مبارک وی ډوډۍ چې څنګه د که تنور نه راوباسې نو تنور بندوې تنور د پاسه خلک خانک وغیره کېږي او د کټوۍ نه چې څنګه غوښه راچوې زر پې سره او د کټوۍ نه چې غوښه راچوې کټوۍ هم غټه کټوۍ وه په بل سیمه اچوې په کاسه راچوې کاسه پکې وردن نه کوې قسم د حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام مبارک په خپلو لاسونو به ډوډۍ راغېسته او ریچې کولې ټوټې ټوټې کول او کاسه به یې اړموله او غوښه او ښوروا به یې راغېسته په هغې د پاسه به یې اچوله ما ته ډوډۍ سرید دا د نبي علیه السلام خوښه او ما ته ډوډۍ او صحابه ته شابه شروع کې خورئ صحابو پې شروع کړه خوراک یې شروع کړل یو ډله به تله بله به راتله چې کوم مړېده وي ځای خندق ته ښه بسه بسه خورئ یو ډله به راتله بله به تله 3,000 کسان پې ماړ 3,000 حضرت جابر فرمایي وی ټول چې خلاص شو نبي علیه السلام ډوډۍ وخوړه مونږ وخوړه وی ما تنور ته کتل اوړه هغسې و چې څنګ مخکې نه و تنور هغسې ډک و چې څنګ مخکې و یو پوټۍ نو کم شوي او چې د کټوۍ نه مې سر اوچت که نو غوښه همغسې پکې پرته وه چې څنګ ما الاله کړې وه پکې مې اچولې پوټۍ هم پکې یو تیکه هم پکې نه وه کمه شوې اوس دې خوا 2 څیزونه الله ښیي یو طرف ته د نبي علیه السلام له چې الله تعالی کوم طاقت ورکړی دی هغه درته ښیي چې ګورې داسې نه چې که وغواړي او الله وغواړي نو الله تعالی د رزق دومره بندوبست کولی شي چې په 3 کیلو اوربشو باندې او په یو رکوټ کیلو کې 3,000 کسان مړېږي او باقي پاتې کېږي لیکن بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن ته ورکړ صحابه ورته الله رسوله دنیا نه غواړه الله نه لکه دنیا غواړه کنه وی نه غواړه ولې وی چې وږې ما نو الله ته به فریاد وکړم زاري به ورته وکړم چې وږې سړی چې وږې ني نو فریاد نه کوي چې وږې نو فریاد به ورته وکړم زاري به ورته وکړم او چې مړ شم نو شکریا به ادا او چې وږي شي ډوډۍ خوري نو بیا د الله شکریا ادا کوي الحمدلله او چې مړ په مړ رواني دي شکر نه ادا او چې وږي په وږي رواني نو بیا هم فریادونه کوي نه کله به وږي شم نو الله به یاد کړم چې الله ډېر وږي شوم ښه ګزاره را سره او چې بیا وخورم نو شکر به دا د دواړو جهانو د سردار مبارک زندګي او ژوند